دو خبرې په دې باس کې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. لومبنۍ خبره خدا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول عمر 53 کاله په 53 کاله کې 40 کاله هغه زمانہ وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت نو ورکړل شوی. په 40 کال نبوت ورکړل شو او بیا زمانہ د نبوت چې وا هغه 23 کاله. علماء محققین په دې کې لږ اختلاف دی چې معراج چې دی دا د نبوت په 100 کال باندې شوی دی. که تاسو خیال وکړئ عام طور مونږ خو دا اورو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی، لیکن معراج شوی د نبوت په 100 کال باندې. په دې کې مختلف قسم روایات دي د حضرات علماء کرام. روایات ډیر دي. محققین وایي چې معراج چې دی دا د نبوت په 5 کال باندې شوی، یعنی په 40 کال چې نبوت ورکړی شو او 5 کال تیر شو نو بیا معراج شو. اوس معراج طور و طریقه څه وه هغه کافی حده پورې بیان ما ستاسو په مخ کې کړی. عزیزانو که تاسو خیال وکئ نو دا دور چې ډیر سخت دور، دا د ابو جهل لوی سرداری و په مکه کې. دا لوی سردار و دا لوی سنادید د قریشو چې دا ژوندي و. په دغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د توحید آواز کړو. که تاسو خیال وکئ د توحید چغې مونږ هم وهو او دام وایو چې مونږ حق بین یو یا حق پرست یو یا حق وایو. او که دغه دور تاسو لغوندې مطالعه که چې یو زلمی دی، مور نشتا، پلار نشتا، رور نشتا، خور نشتا، کل هم عزیزان، تربوران، قوم، قبیله، دا ټول په یو طرف دی او یو مذهب دی. او دا هغه مذهب دی چې د یو سړي په کوټه کې شپېته بوتان پراته دي او هغه ته خدایان وای. او په دا وخت کې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه ورته आवाज کوي چې وحدوا ربکم، الله یو غنئ. دا تاسو چې چاته خدای وای دا خدایان نه دي. نو دا ډیر سخت وخت. دا پته مغه چاته لګي چې په دغه وخت کې څوک پکې مبتلا او بیا د عمر فاروق غوندې سړی چې دام خلاف چا بچ اس کاغو کتنو دبت سر غرزولو. دا دغه دور. عزیزانو په دا وخت کې 15 کال چې تیر شو نو معراج شو. معراج بیا د مسجد حرام نه مسجد اقصا پورې او هغه نه بیا پورته عروج. عزیزانو خبره دې ځای پورې رسیدلې و چې سدرۃ المنتهى ته څه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسید. نو دا وخت کې جبريل ورسره و. جبريل علیہ السلام فرمایل چې صاحب زه دې ځای نه مخکې نشم تللی. دا هغه سرحد دی چې دې ځای نه پورته د مقربو ملایکو هم د تلو اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو ښه خبره نه ده چې تر دې ځایه را سره رالی او دې ځای نه مخکې نه ځئ. زه چې ځو محدثین وایي چې جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې نه صاحب دې ځای نه مخکې ما ته د تلو اجازت نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله تعالی وتبارک هغه به وی چې کاش چې دغه ځای کې د جبريل په ځای زه وی. والله چې پیغمبر راته وی چې راځه چې زه ورسره تللی وی. چې پیغمبر سره زه روان وی نو چرې به خدای واپس کړی نه وی. خیر دا یو ذوقي او عاشقانه خبره. علماء وایي چې سدرۃ المنتهى نا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکش نو دا وخت کې یو لار ورته وښودی شوه چې په دې لار راځه. او سدرۃ المنتهى د 9 اسمان د پاسه یو ځای او دا د پاس دنیا او د لاندې دنیا سرحد دی. لاندې دنیا دې ځای نه پورته نشي تللی او د پاس دنیا دې ځای نه لاندې نشي راتلی. سرحد ټکی مې ووی تاسو سرحدونه خو به پیژنئ ځکه چې
کابل سرحد دے او د ایران سرحد دے او د انډیا سرحد دے وغیرہ وغیرہ. په دې خو نه کېږي که نه چې زما کور وران شو او تراشه زما تپوس تا او درمیان قار دریا درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش. دریاب کې دی وغورځولم او بیا راته آواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي. ودیم غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي. نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کولو. دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمرانی وکړي. سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بے پاسپورټه یو سړی سرحد را پار کړي. بیا اله سړی د حکومت کولو اهل ته خبر نه تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي نه ورته بند اچولی شي بیا ته حکمران د څه خبرې. دا وزیر اعظم مارشاء اللہ عمر کے لیے ختم ہو گیا. مونږ مارشاء اللہ نه ختمو. مارشاء اللہ نه که یریږي غله به یریږي ډاکوان به یریږي د قوم او د ملت تکې خوړونکي به یریږي. مونږ ولې یریږو؟ په دې منبر 150 کالو نه تاسو اورئ مارشاء اللهي که غیر مارشاء اللهي مونږ کې فرق نه راځي. مونږ ولې یریږو؟ په دې ما خوشحاله چې ما مارشاء الله لرې کړ. د دې داسې مثال دی یو حکیم ته یو مریض چا راوستو ورته حکیم صاحب دا بیمار دی خېټه خرابه ده. وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړه. چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو. چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی وی صاحب د هغه خو دستونه ودرېږي نه. ویلې پرېږده خیر دی نه دې ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي. دې ته ښه سوچ کوئ. پاکستان داسې مثال دی. سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان دی. بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نشي. ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په دریم ځل وله راغی وی زنکدنې شو. ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي. په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو. ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه. تاسو خیال راغی پردي بچي حلال شي. وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده. انشاءالله خیر بشي. څنګه به خیر شي؟ زه خو غرق شم تباه شم کور مې وران شو ته وی خیر. دا خو عمر فاروق غوندې ایمان پکار. په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي. سپی د تندې مړ شو ام به هم تپوس الله زما نه کوي. ایمان خو دې ته وایي. نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور وران شي ستا حکم د تحقیقاتو دی ستا کپره وخوري. زه مړ شم نه تو زما تحقیقاتو کومه. یو ښځه وه مېړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم. ویل وخت به دې تېر. ویل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی مه دې لور. چې ته نه یې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه. نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی. دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي قیامت به بیا. دا تر اوسه پورې ویښ نه دي. دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه ده چې زه یو آزاد قوم یم. ځکه چې تا ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ. دغه طرف سره جرګه وکئ. دغه طرف دپاره لار سوچ کئ. په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته. نه سوچ په دې وکړه
چې ستا د طرفه دا تود باد مالا ولی راځي؟ دا خبره یا تاسو پوهیږئ یا نه پوهیږئ، دا خلق پې پوهیږي چې د دې شي انسداد به کیږي څنګه، دا شی به بندیږي څنګه، دا دوی پې پوهیږي. کوي ولې نه؟ په دې زه پوهیم. کوي ولې نه؟ کوي ځکه نه چې په چا ورېږي نو په موږ راساسیږي. خلکو نیستی ور پورې غوسې شوې. دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ور پورې غوسې شوې. امریکا به تاسو کباب کوي. تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو؟ ولې؟ بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق او چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی. خبر نه لیبیان نه زمونږ دا د خدای قمقل نه وي، دا خلک پوهېږي نه. والله العظیم که په خبره پوهېږي. زما عزیزانو سرحد پورې مې دا باس درته وکړو چې سدرة المنتها سرحد دی، مجال نشته چې د لاندې دنیا دې ځای نه بره لاړه شي او د بره دنیا هغه ځای نه لاندې را. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځای کې دا مباحثه جبریل سره کیږي. یو بزرگ دی هغه دا واقعه د حدیث نظم کې ویل، هغه وی جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے، جبرائیل نو چھوڑ کے واگ براق دی موڑ کے، جلوہ دیکھا نور دا اگے قدم یوں لاریا، تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا. بیا ورته آواز کیږي عرش بری اتے آزرا میرے محمد پیاریا، تیری خاطر پیاریا ای گلزار کھلا ریا. دا ذہلک پا غور واورے چلا مکان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسی دا اللہ شان اقدس. علماء وائی چھ دغا وقت کی دا اللہ و دا رسول پا منس کی یو گز فاصلہ و دا قرب، یو گز. او دغا وقت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی جسم عنصری سرا دا اللہ پا دیدار باندے مشرف شو. دیدار ورتا مکمل اش ورسرا داو ویلے شو چے دا حال با دنیا کی چاہتا نوے. ولی کتاسو خیالو کئی عام طور دا عشق رازو نا چی دی دا پٹوی. دا عشق راز چی کم عاشق فاش کو عاشق پا سلی خیجی بیا. تاسو باوری دلی چی منصور دا دا فنا فی اللہ مقام کیو دیتا استغراق فی اللہ وی چی دا یو سڑی دا جون طول اللہ شی او بالکل دے مستغرق شی دا اللہ پا دے شان کی. نو چی دے مستغرق شی نو دے استغراق مقام دائی چی بیا ار طرف تا گورے نو ملا اللہ بدر تخکائی ار طرف تا چی گورے لکا عشق کی سڑے استغراق راشی. ایو شاعر وی چی معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے. و دا معشوقی مقام دا دے چھ قیامت کے مجنون دا اللہ جلوی اگوری نو دے بچگی کی چھ دام لیلا فی اللہ دے، یو استغراق فی الرسول دے، یو استغراق فی الشیخ. خپن شي دا درې واړه مونږ یو نه پیژنو. زمونږ د ملک دا پیران میران کدی تاسو هم نیولی رانیولی مونږ هم نیولی رانیولی دي. دا غریبان والله که په دې 16-15 په دغه پوهیږي چې په وړي کې مواسکټه چولې او جیب کې څور واچو دعا بو کامیاب کاغل ورشي چې غلې پسې زم استاد دعا وکړه یا الله کامیاب
کڅوک ورشي چې دا پردای خزه تختو ما دواره ته یا الله ته پیو تخته دا دغه خلق دی دا نه استغراق فی الله پیجنی او نه استغراق فی الرسول پیجنی او نه استغراق فی شیخ پیجنی دا مونږ غوندې لم یبج ډاله عرض داو چې منصور عرش ته بلیدنو الله الله حتی کہ ځان تبع کتم الله بور نو ان الحق وي چې ان الحق وي نو مليان رونی و چې تا ځان ته خدای وي ویني سي هغه بیا ان الحق چغه خلاصه دا چې مړای کې پړې اور واچولو چې پانسی کوي ارسم چغه والی چې ان الحق مړی کو شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی او بزرگ د شپې ناشته نیمه شپه دا الله ته التجا وکړه څه شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دے رحیم خدای دا منصور دے ولی پا دارو خی جوڑ آواز ورطاو شو چی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست اے شیخ شبلی منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست منصور میں ذکر پدارو خیجولو چی ماورتا دیارے رازو نا خود لیو کم عاشق چی دیارے راز فاش کی نو اغلا دا سزاور کول پکار دی تاسو خیال را گئی عرض داو چی پدیدار مشرف شو خو اجازت دا حل ویلو نشو اللہ ورطاو فرمائل چی حبیبہ